أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کفارو څخه یو سړی داسې وواهه چې ویني یې وروبهولې، او دا هغه اولی ویني دي چې په اسلام کې بهول سوي دي. او دا معلومه خبره ده که دا جنگونه اوږده سوي او تکرار سوي وای د مسلمانانو د بربادۍ او هلاکت سبب ګرځي. نو د عقل او حکمت کار داو چې دغه ټولنې په پټه او سری ډول سره وسی. اکثره اصحاب کرامو خپل اسلام پټاوه، عبادت، دعوت او ټولنې په پټه کولې، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره سره دعوت کاوه. خپل عبادت د مشرکانو په حضور او د هغو په مابین کې کاوه. هیڅ او هیڅ شی د دې کار څخه نسوای منع کولای، فقط د مسلمانانو سره یو ځای کېده او ټولنه په پټه. دا هم د دوی او د اسلام د مصلحت لپاره. نو د ارقم ابن ابي الارقم کور چې د صفا پر غونډۍ وو او د مشرکانو د سترګو او د مجلس د ځای څخه ګوشه او نهام وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کور د دعوت مرکز او د مسلمانانو د اجتماع، تعلیم او ټولنې ځای ګرځولی وو. ارقم ابن ابي الارقم چې نوم یې عبد مناف ابن اسد دی او قریش دی، لسم نفر دی چې مسلمان شوی دی. ورونو و مسلمانانو ته عذابونه او ازارونه ورکول د بعثت د څلورم کال په مابین یا په آخر کې شروع شو. خو په شروع کې دا عذابونه سپک او خفیف، مګر ورځ په ورځ او میاشت په میاشت سختېده او زیاتېده، ترڅو چې د بعثت د پنځم کال په نیمایي کې دونه ډیر شدید او ډیر سخت و چې تر تحمل او زغملو ووته. مسلمانان دې ته مجبور شول چې یو داسې حیله وسنجوي چې دغه دردناک عذابو څخه خلاص شي. په دغه سخت حالاتو کې سورۃ الکهف نازل شو چې په هغه کې د داسې سوالو جوابونه و چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کړي و. مګر په دې صورت کې درې قصې هم وي چې په هغه کې د الله جل جلاله د طرفه و خپل مؤمنو بندگانو ته واضحه اشاره وي. اول د اصحاب کهف په قصه کې دا لارښوونه و که کم وخت څوک پر خپل دین وبېریږي نو د کفر او ظلم د ځای څخه هجرت وکړي. الله عز وجل د سورۃ الکهف په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. یعنی کله چې تاسو د دغه مشرکانو څخه او د هغو د بوتانو څخه چې دوی عبادت کوي ګوشه او پر یو طرف سواست، نو تاسو په هغه غار کې ځای ونیسئ. ستاسو رب و تاسو تخپل رحمت نشر کی او ستاسو د کار جوړولو او گزارې کولو او خوشحالي اسباب به درته مهیا او آماده کی. دا خبره اصحاب کهف په خپل مابین کې سره وکړه. ویل څنګه چې موږ د مشرکانو د جن څخه جلایو، نو په گزاره کولو کې هم باید د دوی څخه جلا سو، او څنګه چې د دوی د باطلو معبودانو څخه جلایو، نو باید د هر طرفه یې ورسره وشکو. دوهم د موسی او خضر علیهم السلام قصه پکښه و چې د هغې څخه بیا دا معلومېده چې د حالاتو نتیجه همیشه پر ظاهري قسم نه وي، بلکې ډېر ځله کار د هغه پر عکس وي چې ته په ظاهر سره ویني. په دې کې دا نرمه او لطیفه اشاره و
چې دغه جنگ چې نن ستاسې پر ضد روان دی ډېر ژر به سرچپه او عکس واوړي او دغه مشرکان که ایمان را نوړي ستاسې د لاسه به شپې پر آرامه نشي تېرولی. درېیم، د ذوالقرنین د قصې نتیجه دا وه چې مځکه د الله جل جلاله ده، حاکمیت او خلافت یې هغه چاته ورکوي چې د ده جل جلاله خوښه وي، او کامیابی د ایمان په لار کې ده نه د کفر. او د مځکې د خلافت هغه څوک حقدار دی چې د الله جل جلاله صالح بندگان وي. او بیا سورة الزمر نازل سو چې په هغه کې هجرت ته اشاره وه. الله عز وجل د سورة الزمر په 10 نمبر آیات کې فرمایي: للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یعنی هو هغه کسانو ته چې په دې دنیا کې په تعثر نیکی کړې ده، په آخرت کې نیکی سته چې جنت او د الله جل جلاله رضا ده، او د الله جل جلاله مځکه پراخه ده، او بشکه چې وصابرانو ته به حساب اجر او ثواب ورکول سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومه و چې هلته په حبشه کې یو عادل پاچا دی چې نوم یې اسحمه النجاشي و، چې د هغه په ملک کې څوک پر چا ظلم نشي کولای. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه تکلیف او آزارونه ولیده چې قریش مسلمانانو ته ورکوي، حتی اوس کفارو د زبیر ابن العوام، د سعد ابن ابي وقاص، عثمان ابن عفان په آزارولو شروع وکړه. حتی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته تکالیف او آزار ورکوي چې دا ټول د قریشو د محترمو کورنیو او سردارانو څخه. مسلمانان په ډېر تکلیف کې دي او ژوند یې ډېر سخت شو او ویل د چې عذاب ورځ په ورځ زیاتیږي. اصحاب کرام په سختو عذابو او آزارو کې شپې تیروي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام ته وفرمایل: کستاسې څخه څوک غواړي چې د مکې مکرمې څخه ووځي او حبشې ته هجرت وکړي ولاړ دي، ځکه هلته په حبشه کې یو پاچا دی چې د هغه په پاچاهۍ کې پر چا ظلم نه کیږي. د بعثت په 5م کال او د رجب په میاشت کې د اصحاب کرامو اولی ډلې حبشې ته هجرت وکړي چې دا ډله 12 سړي او 4 ښځې وې چې د دې ډلې مشر عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او د سره د زوجه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور رقیه رضی الله عنها ورسره. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په باره کې فرمایي: پس له ابراهیم او لوط علیهم السلام څخه دوی هغه اوله کورنۍ ده چې فی سبیل الله هجرت کړی دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب څخه ابو حذیفه او د هغه شذ زبیر ابن العوام، مصعب ابن عمیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ او د شذ ام سلمہ، عثمان ابن مزعون. مقصد ټوله 12 نفر و چې هجرت یې وکړي. دغه خلقو د قریشو د بیري د شپې په تاریکه کې د مکې مکرمې د شار څخه ووته، څو و دریاب ته ورسېده او هلته په کشتۍ کې سپاره شو، څو حبشې ته ورسېده. قریش چې د دوی په هجرت خبر شو پسې وروته. قریش چې د دریاب غاړې ته ورسېده دوی تللي وو او مسلمانانو هلته په حبشه کې د نجاشي په ښه همسایتوب کې په فارغه زړه د خپل رب عبادت کاوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم حبشه ته هجرت وکړ، خدا هجرت یې پای ته ونه رسېد، ځکه په لار کې پس له 2 ورځې تګ او سفر څخه د احابیش و قبیله ته ورسېد. دا قبیله د حبشانو قبیله و چې اصلا دغه خلق عرب نه و، دا هغه خلق و چې اصلا دوی حبشان او په جزیره العرب کې مریان و او بیا د وخت په تیریدو سره آزاد شوي و او یو حصه د حبشې څخه راغلی و. دا ټوله په یو ځای کې سره راټول شوي و او ځان ته خاص کلی او منطقه جوړ کړې و او قبیله الاحابیش ورته ویل کېده، یعنی د حبشانو قبیله. لو او قوي قبیله و. د دې قبیله مشر او رئیس یو نفر و چې ابن دغنه ورته ویل کېده. ابن دغنه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیدي ویل د خیر یا ابا بکر، د ویل حبشه ته ځم. ابن دغنه ویل ولی او د چیش د پاره؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل هجرت کوم، قوم آزار او تکلیف را کوي. ابن دغنه ویل
یا ستا په مثل سړی باید هجرت ته نسی مجبوره. ته د خپل قوم د سردارانو څخه یې، ته پر خپل قوم مهربانه یې، غریبانو ته ډوډۍ ورکوي، د ضعیفه کومک کوي، د میلمه عزت کوي. دوی څنګه تا ته تکلیف او آزار درکوي؟ ته باید هجرت ونه کې. بیرته راځه چې دواړه مکې مکرمې ته ولاړ سو او زه تا ته جوار او امان درکوم. ورونو، د جوار کلمه زموږ په وروسته بیان کې ډېر ذکر کیږي. د پاره د دې چې وویونکو او اوریدونکو ته دغه کلمې د معنا په سبب مشکلات نسی پیښ، نو به اوس دغه لفظ مفصله ترجمه وکړو او بیا یې وراګرځولو ته ضرورت نشته. تاسو یې هم ښه په یاد ولرئ. په عربو کې د ژوند طریقه د ځنګله قانون وو چې هر زورور به کمزوره خوړی، بې قومه او بې قبیله نفر هلته ژوند نسوای کولای. هر چا به د خپل قبیله په مابین کې ژوند کاوه. که څه هم یوې قبیله په خپل مابین کې داخلي اختلافات درلوده، خو نورو د باندنوي قبیلو ته په اتفاق و. کچيري د نورو ځایو څخه یو څوک راغلی وای، هغه چا په عربو کې انفرادي ژوند نسوای کولای، ترڅو چې یوې قبیله وهغه ته جوار او امان نه وای ورکړي، یعنی د هغه ساتنه پر ذمہ نه وای اخیسته. نو به یوې قبیله په ښکارا او واضح ډول اعلان وکړي چې دغه نفر زموږ په جوار او ساتنه کې دی. بیا نو نورو قبیلو تعرض نه پرکاوه. دا یو قسم جوار. او بل قسم بیا داسې وو چې یو نفر به په خپل قبیله کې بېکسه وو، ورونه یا اولادونه به نه درلوده، نو د خپل قبیله څخه په امان نسوای پاتې کېدلای. نو به په دغه خپل قبیله کې د یو قوي نفر څخه جوار وغوښتي، او هغه که به د غوښتنه قبول کړه، نو به په قبیله کې اعلان وکړي چې فلانی زما په جوار کې دی. بیا به پر دغه ضعیف سړي چا تجاوز نه کاوه، ځکه داسې به وګرځېدي لکه د هغه قوي سړي د کورنۍ غړي. نو خلک به یا د څخه بیرېدل یا به د هغه مراعات کاوه. هغه ضعیف به د هغه قوي په سایه کې په امان ژوند کاوه. او دغه ساتنې ته جوار ویل کېده، چې موږ په خپل ژبه کې دغه جوار پر ځای پناه استعمالوو، وایو پناه یې ورکړه. نو ابن دغنه و حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل راځه برته مکه مکرمه ته ځو او زه تاسو جوار درکوم. دوی دواړه مکه مکرمه ته راغله او ابن دغنه د کعبه شریف سره ودرېدی او د قریشو په مابین کې په لوړ आवाज ناره کړه، ابو بکر زما په جوار کې دی، که څوک آزار او تکلیف ورکي هغه د حبشانو د قبیله څخه پر آرامه نشي پاتې کېدلی. دا خبر وټول قریشو ته ورسېدی او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ابن دغنه په ساتنه او جوار کې سو څوک کار نه پلوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل کور سره یو ځای جوړ کړی وو، هلته المنځ کاوه او قران مجید به وایي، حتی د کعبه شریف سره به قران کریم وایي. پر قریشو دا کار ډیر تکلیف سو او ډیر په عذاب سو، خو منع کولای هم نسی، ځکه دی د ابن دغنه په جوار کې دی او د قران مجید ویل او اوریدل هم نسی زغملای. نو څو نفر قریش و ابن دغنه ته ورغله، ویل تا ابو بکر ته جوار او امان ورکي، مشت څه ونه ویل مگر دا چې دی د کعبه سره ناس وي او زموږ خدایانو تشکنزل او بدویل کوي، پر دې صبر نسو کولای. ابن دغنه چې هم کافر او مشرک وو و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی، ویل ما ته جوار او پناه د دې لپاره درکړه چې د قریشو د آزار څخه دی وساتم، نه د دې لپاره چې ته دوی او د دوی خدایانو ته بد وای. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل ما نشکنزل او نه بد ویل کړی دي، زه فقط قران وایم. ابن دغنه ویل یا زما په جوار کې چې قران بنوای. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل ما ستا جوار برته وتا ته درت کړی دي او زه خوشم چې د نورو مسلمانانو په مثل په تکلیف او آزار کې يم نستا په جوار کې. ابن دغنه برته خپل قبیله ته ولاړی او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې بیل جوار پاتې شو. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نه هجرت کولو سبب کنه دی رضی الله تعالی عنہ هم په شروع کې د هجرت لپاره رهیسو. په دغه وختو کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دغه اصحابو ته تکلیف او آزار ورکول کېدی، نو د مسلمانانو هجرت و حبشه ته زیاتېدی. د مسلمانانو ډېر نفر و حبشه ته تل
او د نجاشي په پاچاهي کې ژوند کاوه ترڅو چې دغه کوچنی واقعه پیښه شوه او په حبشه کې د مهاجرینو پر ژوند تاثیر وکړي. هغه دا چې په مکه مکرمه کې د سوره النجم آخري آیاتونه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل شو. نو دغه د بعثت د 5م کال د روزې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حرم شریف ته راووتی او هلته د قریشو ډیره لو ډله ناسته و چې په دوی کې د قریشو مشران او سرداران هم و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی او د سوره النجم په ویلو شروع وکړ. کفارو چې کلام الله تر دغه د مخه په صحیح شکل نو اوریدلی ځکه د دوی پرله پسې کوشش داو چې څوک قرآن و نوري او همیشه به ځینو نور ته ویل چې قرآن ما اوري بلکې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن ویلو په وخت کې غالمغال شور ماشور جوړوي چې نه تاسو واوري او نه بل څوک واوري لکه څنګه چې الله عز وجل د سوره حامیم السجده یا فصلت په 16 نمبر آیات کې فرمایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي وای کوم وخت چې محمد قرآن وای غوږ مورته نسی او غالمغال شور ماشور جوړوي شاید چې په دغه طریقه تاسو پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم غالب سي. اوس چې کفارو الهي کلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک خلیه څخه واوریدي هغه خپل دشمنی هیر اسو د ځان څخه به خبره دي هر یو په دقت سره غوږ ورته نیولې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سوره النجم آخري آیاتونه ورته تلاوت کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وانه هو اضحك وابكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. څو د سجدې و آیات ته ورسېدي فاسجدوا لله واعبدوا. پس له ویلو دغه آیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سجده وکړه. کفار چې دغه آیاتو تر تاثیر لاندې راغلي و د ټولو څخه به اختیار سجده وسوه. کفار دغه آیاتو د عظمت او بلاغت تر تاثیر لاندې سوه. حق او بلیغ کلام الله یې واورېدی. نو د قریش ټولو سردارانو او اهل مکه چې دلته حاضر و ټولو سجده وکړه. بل یو ضعیف سپنجری او بدبخت سړي چې هغه سجده و نکړه فقط خاورې د مځکې څخه راپورته کړې پر سر یې واچولې یا یې په تندي پورې ومشلې ویل مال را دغه بس او کافي دي. مګر د قریشو سردارانو سجده وکړه. هغه کار ځنې پیښ شو چې دوی د هغه د منع کولو د پاره په کلو ډېر کوششونه کړي و. کم وخت چې قریش ولید چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبري دونه تاثیر لري چې حتی دوی هم د هغه تر تاثیر لاندې راغله او خبره تر دې ځای ورسېده چې دوی هم سجده وکړه. دا کار پر قریش ډېر دروند شو. تر اوسه دوی خلق منع کول چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تر تاثیر لاندې نسی او اوس په خپل دوی سجده وکړه. قریش ډېر غمجن و. دا خبر په خلقو کې نشر شو چې قریشو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خبرو ته یا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په واسطه سجده وکړه. او د حبشه و مهاجر مسلمانانو ته دا خبر داسې ورسېدی چې قریش ټول و اسلام ته داخل شو. سجده په اسلام بدل شو. هغه کسانو چې دا خبر ومني چې رښتیا هم قریش و اسلام ته داخل شوي دي نو دغه کال د شوال په میاشت کې برته د حبشه څخه و مکه مکرمه ته را رهي شو. ځکه دوی ویل قوم ایمان راوړي او تر دې ورسته موږ ته آزار نه راکوي نو موږ ولې ژوند په هجرت کې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لري تیرو. ورونو تاسو په هیڅ چې هجرت په خپل د عذابو او دردو د اقسام څخه یو قسم درد او عذاب دی چې د دین په لار کې دغه مهاجرینو قبول کړی وو. اسلامي هجرت د آزارو څخه تېښته او د راحت طلبول نه دي بلکې یو تکلیف په بل تکلیف سره بدلیږي ترڅو چې د الله عز وجل د طرفه نصر او بری راځي.
او ته پوهیږې چې په هغه وخت کې مکه مکرمه هم دارالاسلام یا اسلامي ملک نه و چې څوک وایي چې اصحاب کرامو څنګه دارالاسلام پرېښاوه او د خپلو ارواحو د ساتنې دپاره د کفر ملک ته ولاړه. په هغه وخت کې مکه مکرمه او حبشه او نور ملکونه ټول سره یو شی او د کفر ملکونه و. او په دغه ملکو کې چې په هر یو کې د اصحاب کرامو د دین او دعوت لپاره اسانتیا و، هغه د دوی د استوګنې ډېر وړ او لایق و. او دا چې څوک د یو اسلامي ملک څخه و بل اسلامي ملک ته هجرت کوي، په هغه کې درې حکم دي. د یو اسلامي ملک څخه و بل اسلامي ملک ته چې هجرت کوي، په هغه کې درې حکم دي. یا دا چې دغه هجرت واجب دی، یا دا چې دغه هجرت مباح دی، یا دا چې دغه هجرت حرام دی. اول د خپل ملک او وطن څخه و بل اسلامي ملک ته هغه وخت هجرت واجب دی چې مسلمان په دغه خپل ملک کې اسلامي شعائر لکه لمونځ، روژه، اذان او حج نشي ادا کولای. دوهم د خپل وطن څخه بیا هغه وخت و بل اسلامي ملک ته هجرت مباح او جائز دی چې په دغه خپل ملک کې داسې تکالیف ورسیږي چې د ژوند ورترخوي، نو دته دا جائزه او روا ده چې دغه خپل ملک څخه و بل اسلامي ملک ته هجرت وکړي. دریم هغه وخت بیا هجرت حرام دی چې د په هجرت سره د اسلامي واجباتو څخه یو واجب پاتې کیږي او بل ده بل څوک هغه نشي پر ځای کولای. دا د هجرت په متعلق یو څه حکم وو. بل تخپل قصې ته راګرځم. نو مهاجر اصحاب کرام د دې خبر په اوریدلو چې ټول قریش و اسلام ته داخل شو، د حبشه څخه د مکه مکرمه پر طرف را رهي شو. کوم وخت چې مکه مکرمه ته دونه نږدې شو چې د یو یا 2 ساعتو لار پاتې و، دوی ته د هغه خبر واقعات معلوم شو او پوسو چې هغه د آیاتو د عظمت تاثیر وو چې قریش سجده وکړه. په حقیقت کې نه قریش ایمان راوړی دي او نه مسلمانان شوي دي. نو څوک بیرته د هغه ځای څخه و حبشه ته وګرځیده او ځینې په پټه یا د قریش څخه د یو چا په جوار کې و مکه مکرمه ته داخل شو. او دلته په مکه مکرمه کې پر دغه راغلو کسانو او عام مسلمانانو عذابونه او آزارونه نور هم زیات شو. قریش ته دې خبر ډیر زور ورکړی وو چې مسلمانان د نجاشي په همسایتوب کې آرام او هوسا ژوند کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لپاره بل چاره نه لیده بل دې څخه چې دوهم وار بیا د حبشه د تک مشوره وکړي. او دغه دوهم وار هجرت تر اول وار ډیر سخت او مشکل ځکه دا وار قریش ورتويش او بیدار و او دا اراده و چې هجرت ته به نه پریږدو. خو بخت د مسلمانانو ملګری وو او الله عزوجل دا سفر ورته آسانه کړ. د مخه تر دې چې قریش په سور ورسېږي، مسلمانان حبشه او نجاشي ته رسیدلی وو. او په دې وار کې د نرانو څخه دروعه نفرو هجرت وکړي او اتلس یا 19 شذ هم ورسره وي. د حبشه و مهاجر مسلمانانو ته د قریشو چم او حیله ورون. د مکه مکرمه مشرکان په دې ډېر خفه او ناراضه و چې مهاجر مسلمانانو د خپل دین او ځانو د پاره د امان ځای پیدا کړ. نو غواړي چې هغه مسلمانان هم په یو طریقه سره مکه مکرمه ته راولي، ځکه چې هغه مسلمانان د دوی د آزار څخه فارغ وو او قریش په دې نه خوښ چې اوسه مسلمانان به تکلیف او به آزار پاتې شي. نو قریش د خپل سردارانو څخه دوه قوي او هوښیار نفر اختیار کړ چې دا به حبشه ته ځي او هلته به نجاشي په دې راضي کوي چې دغه مهاجر مسلمانان بیرته مکه مکرمه ته ولېږي. چې دغه دوه نفر یو یې عمرو ابن العاص او بل یې عبد الله ابن ابي ربيعه. دغه دواړه په دغه وخت کې نو مسلمانان شوي. نو قریش په خپل مابین کې مشوره وکړه چې کومه هدیه او سوغات باید نجاشي او د هغه درباریانو ته ولېږي چې هغه په خوشاله سي او د غزموش غوښتنه قبول کړي. ځینو وویل چې د نجاشي د څرمنې څخه جوړ شوي شیان ډېر خوښ دي او قریش هم دغه د څرمنې شیان د شام څخه راوړي وو. ښه ښایسته چرمي شیان یې درلوده. نو یې دغه چرمي شیانو څخه ډېر سوغاتونه د نجاشي او د هغه د وزیرانو او درباریانو د پاره سره یو ځای کړ. څرنګه چې نجاشي نصرانی وو او حبشه هم د نصرانیت پر دین وو، نو یې د نصاراو علماو ته هم هدیه او سوغاتونه ورسره واخیسته.
دغه دوه نفره د هدیو او سوغاتو سره وحبشه ته ورسېدل. د مخه تر دې چې نجاشي ته ورسي د هغه په درباریانو، وزیرانو او حاضر باشانو یې شروع وکړه. هغه ته هدیه او سوغاتونه ورکړه. معلومه خبره ده چې هغه هم په دغه سوغاتو ډېر خوشاله شو. او بیا یو دغه درباریانو ته وویل دلته په حبشه کې زموږ د قوم خلق اوسېږي چې د مکې څخه هجرت را کړی دی او یو نوې دین یې راوړی دی چې نه زموږ په دین دی او نه ستاسې په دین دی. د دې خبرو څخه مقصد دا و چې دغه درباریان د مسلمانانو څخه ناراضه او ورته په قهر شي او ویل موږ غواړو چې د نجاشي سره په دغه باره کې ووینو او خبرې ورسره وکړو. درباریانو ویل بالکل کولای شئ، څرنګه چې دا خلق ستاسې قوم دی تاسې حق لرئ چې د هغو په باره کې د نجاشي سره خبرې وکړئ. درباریانو وعده ورسره وکړه چې دغه ملاقات د پاره به د دوی کومک کوي. څو دغه دوه نفره د قریشو نمائندگان د نجاشي و دربار ته ورغله. هغه راوړي سوغاتونه و نجاشي ته ورکړه. نجاشي هم ډېر په خوشاله شو او بیا دغه دوه نفرو د مهاجر مسلمانانو په باره کې خبرې شروع کړې. ویل ایها الملک، زموږ د ملک او وطن څخه ستاوه وطن ته یو څو بعقل ځوانان راغلي دي چې د خپل قوم د دین څخه اوښتي دي او ستا په دین کې هم نه دي داخل شوي، بلکې یو بل نوې دین یې د ځان څخه جوړ کړی دی چې نه موږ پیژنو نه ته. او د دوی د قوم مشرانو چې د دوی پلرونه دي یا اکاګان دي موږ وتاته د دوی په باره کې را لېږلي یو چې ته بیرته و دوی ته ورولېږې، ځکه هغه د دوی ښه څارنه کولای شي او د دوی پر غلطیاو ښه خبر دی. درباریانو ویل رښتیا وایي، هغه کسان و دوی ته ورتسلیم کړه چې خپل وطن او قوم ته بوزي. نجاشي ویل زه ظلم نه کوم، ستاسې خبرې مې د هغو په باره کې واورېدې، خو غواړم چې د هغو خبرې هم واورم بیا وروسته حکم کولای شم. دلته درباریانو بیا مداخله وکړه. ویل موږ دوی پیژنو، دوی په خپل قوم کې معتبره او د عزت خاوندان دي، دوی حق او رښتیا وایي. نجاشي ویل یا دا ظلم دی چې د یو طرف په خبرو پر هغه بل طرف حکم وکم، حتما باید د هغه بل طرف خبرې هم واورم. واقعا نجاشي عادل و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخله د هغه په باره کې مسلمانانو ته ویلي و چې حبشه ته هجرت وکړي، هلته یو پاچا دی چې د هغه په ملک کې ظلم نه کیږي. که څه هم نجاشي مسلمان نه و مګر ظالم هم نه. نو نجاشي پر دې ټینګار وکړي چې تر هغو حکم نظم کولای څو د هغه بل طرف خبرې وانورم. او په حدیث شریف کې راغلی دی که یو سړی درته راغلی او یو سترګه یې د لاسه ورکړې وه او د یو نفر څخه شکایت کاوه چې هغه دغسې راسره وکړه، ته به د ده په فایده حکم نه کوې تر څو چې هغه بل مقابل نفر ونه ویني، شاید چې د هغه دواړې سترګې د بینه تللې وي، بیا نو څوک ظالم دی. د دې حدیث شریف مقصد دا دی چې پر حکم کولو تلوار مه کوه او ځان په موضوع صحیح خبروه. نو نجاشي هم پر خپل خبره ټینګ سو، ویل زه باید د هغو خبرې هم واورم. درباریانو هر څه کوشش وکړي چې نجاشي دغه دوه نفرو د غوښتنې سره سم حکم وکړي، مګر نجاشي وایي تر هغو چې زه د مسلمانانو خبرې وانورم دا امکان نه لري چې حکم وکم. نجاشي امر وکړي چې مسلمانان راولي. مسلمانانو ته چې وویل سو چې نجاشي غوښتي یاست نو یې په خپل مابین کې سره وویل هر څه چې پیښیږي خو موږ باید رښتیا ووایو. او د خبرو کولو د پاره جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه خپل مشر وټاکي. اوس چې مسلمانان د نجاشي دربار ته ورغله، تعلیم الاسلام نجاشي ورته وویل دا څنګه دین دی چې تاسو په هغه کې د خپل قوم څخه جلا شوی یاست، نه زما په دین کې داخل شوی یاست او نه په بل داسې دین کې چې هغه د مځکې پر مخ موجود وي. جعفر ابن ابي طالب چې د مسلمانانو د طرفه خبرې کوونکی وو ویل ایها الملک، موږ یو جاهل قوم وو چې د بوتانو عبادت مکاوه، د مړه شوي حیوان غوښې مو خوړلې، بد او فاحش کارونه مو کول، صلې رحم مو قطع کول، یعنی پر دوستانو مو رحم او شفقت نه کاوه، د همسایه سره مو بد کول، په موږ کې قوي ضعیف خوړی. زموږ دغه حال وو چې الله عز وجل و موږ ته یو رسول زموږ څخه راولېږي چې موږ ته د هغه نسب، صداقت، امانت او پاکی را معلوم وو. موږ یې ویوه الله او د هغه و عبادت ته
راوبللو او ویل هغه شیان پرېږدئ چې تاسې او ستاسې پلرو یې بې له الله عبادت کاوه چې هغه د ډبرو بوتان وه او موږ یې په رښتیا ویلو د امانت په بیرته ورکولو په صلې رحمي په ښه همسایه‌توب امر کړو د آزار او وینو بهولو د فواحش او درواغ ویلو د یتیم د مال خلول څخه منع کړو او موږ امر کړو چې یوازې د یو الله عبادت وکړو هیڅ شریک ورته ونه نیسو موږ په لمانځه په زکات او په روژه نیولو امر کړو جعفر رضی الله تعالی عنه هغه کارونه چې اسلام په امر کړی و یو ورته بیان کړي نو ویل موږ د تصدیق وکړي او پر دمو ایمان راوړي د او د هغه شیانو متابعت مو وکړي چې د الله عزوجل د طرفه را تراوړي و نو یوازې د یو الله عبادت کوو او هیڅ شی د الله شریک نه بولو هغه شیان حرام بولو چې پر موږ حرام کړی شوی دي او هغه شیان حلال بولو چې راته حلال شوی دي زموږ قوم پر موږ تیری او تجاوز وکړي عذابونه راکړه په خپل دین کې په تکلیف کړو غواړي چې موږ برته د الله جل جلاله د عبادت څخه د ډبرو د بوتانو عبادت ته ورکش کړي او هغه خبيث شیان چې موږ حلال بلل بیا حلال وبولو نو کم وخت چې ظلمونه را باندې وکړه عذابونه را کړه ځکه را باندې تنگ کړه کوشش کوي چې زموږ د دین په مابین کې جلاوالي راولي نو موږ ستاو مملکت ته راغلو ته مو تر نور خوش او اختیار کړې ستا جوار مو زړه وغوښتي او دا مو امید دی چې ستا په ملک ظلم را باندې ونسي نجاشي پوښتنه وکړه ویل آیا ستا سره د هغه څه څخه یو شی ستا چې د الله عزوجل د طرفه څخه راوړی دی جعفر رضی الله تعالی عنه ویل هو نجاشي ویل راته وی جعفر رضی الله تعالی عنه د سوره مریم څخه هغه آیاتونه ورته تلاوت کړه چې د زکریا او یحیی علیهم السلام کیسه پکې بیان شوی و نجاشي دونه وجړل چې ژره په اوښکو لندس و او د نصارا او علماو چې اساقفه ورته ویل کیږي هم د قران مجید په اوریدلو وجړل سبحان الله دا نصارا دي د قران مجید په اوریدلو ژاړي او تاثیر پر کوي موږ مسلمانان ژاړو خو نه عمل هم نه پکو دا څونه بدبختی ده او دغه مذلت دغه کار نتیجه مو دغه ذلت دی چې دا موږ په اخته یو او بیا نجاشي ودوی ته ویل والله دغه کلام او هغه کلام چې عیسی علی السلام راوړی دی دواړه د یو طاقه یا کلکن څخه راوتلی دي رښتیا هم دواړه د یو رب او الله عزوجل کلام دی او دغه د زکریا او یحیی علیهم السلام قصه د نصاراو سره موجوده و مګر د قران مجید الفاظ او د بیان طریقه معجزه ده پر نجاشی ډیر تاثیر وکړي او بیا یو عمرو بن العاص او عبد الله ابن ربيعه تمخور واړوي ویل یا والله هیڅ کله به وتاسه ته در تسلیم نکم او بیا نجاشی او مسلمانانو ته ویل ورځي پیغام کښن والله وقريش ته مو هیڅ کله نه ور تسلیموم ورست عمرو بن العاص او عبد الله ابن ربيعه د نجاشي د دربار څخه ناکامه ووتل مګر عمرو بن العاص چې ذکی او هوشار سړی وو په دغه یو ور ورتګ نو قانع او فکر وهي چې وحیله او چم جوړ کی پس له فکر دا فیصله وکړه چې دوهم ور بیا نجاشي ته ورسي که هم عبد الله ابن ربيعه ورتول دا کار مکو دغه مسلمانان که هم زموږ مخالف دي خو زموږ اقربا دي مګر عمرو پر خپل رایه ټینګو سبا بیا د نجاشي و دربار ته ورغلی او ویل ایها الملک دغه کسان چې تا په خپل مځکه کې د سکونت اجازه ورکړې ده دوی د عیسی علی السلام په باره کې ډېرې لوی خبرې کوي نجاشي ویل د هغه په باره کې څه وایي عمرو ویل په خپل دوی را وغواړه پښتنه ځنی وکړه چې دوی د عیسی علی السلام په باره کې څه وایي نجاشي دوهم ور بیا مسلمانان وروغښتل مسلمانان پوسوه چې قریش بیا حیله او چم جوړ کړی دي او په خپل مابین کې مشوره او فیصله وکړه چې د نجاشي د هر پښتني جواب به پرشتیا او حق ویلو سره ورکوو ځکه چې حق همیشه کامیاب کیږي کوم وخت چې د نجاشي و دربار ته ورغله نجاشي پښتنه ځنی وکړه چې تاسو د عیسی علی السلام په باره کې څه وایاست
جعفر رضی الله تعالی عنہ ویل موږ د عیسی علی السلام په باره کې هغه څه وایو چې زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم را تراوړی دی چې هغه عبد الله رسول الله روح الله کلمت الله دی، هغه چې د مریم العذراء البتول په نس کې بیل پلار اچولې دي. او بیا د سوره المریم د 14 نمبر آیات څخه تر 14 نمبر آیات پورې ورته تلاوت کړ چې په دغه آیاتو جعفر رضی الله تعالی عنه د عیسی علی السلام قصه پای ته ورسول. او په دې آیاتو کې دا واضحه او ښکاره ده چې د عیسی علی السلام پیدا کېدل فقط یو الهي معجزه ده چې به پلار د مور څخه پیدا سو، او عیسی علی السلام په خپل خدای نه دی. او کم اختلاف چې نصارا د په باره کې کوي چې العیاذ بالله څوک خدای یا د خدای زوی بولي، دا ټول بشري او د انسانانو اختلاف دی. خو په حقیقت کې عیسی علی السلام هغه شی دی چې الله عزوجل په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې عبد الله او رسول الله دی، د مور څخه به پلار پیدا شوی دی. کوم وخت چې جعفر رضی الله تعالی عنه د آیاتو د ویلو څخه فارغ شو، نجاشي وویل الله اکبر، او د مځکې څخه یو خاشره پورته کړه ویل والله عیسی تر دغه چې تا وویل دغه یو خاشه فرق نه درلودي، یعنی بنده او د الله رسول دی، او پیدایشت په دغه معجز ډول سره وو. هغه درباریان چې د نجاشي په مجلس کې حاضر و او د هغو عقیده دا و چې عیسی په خپل الله دی، هغو مخالفت ښکاره کړ. نجاشي ورته وویل که څه هم تاسو مخالفت کوئ بیا هم والله عیسی د دوی د بیان څخه یو خاصه فرق نه لري او نه درلودي. او نجاشي امر وکړي چې مسلمانان دی ولاړ سي په امن او بیغمی کې دي ژوند کوي او هیڅوک به آزار نه رسوي. او خپل درباریانو ته وویل د دوی دوه هدیه بیرته ورکړي، زه هغه ته ضرورت نه لرم. الله عزوجل زما څخه رشوت نه دی اخیستی چې زما پاچاهي بیرته ما ته راکړه، زه اوس په خپل پاچاهي کې رشوت واخلم. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې دغه قصې روایت کوي وایي چې بیا نو دغه دوه نفر د نجاشي د دربار څخه په بد مخ راووته او هغه هدیه چې دوی راوړي وي بیرته ورکول شوه، او موږ د نجاشي سره په شه همسایتوب کې وخت تیراوه. اوس به اول په حبشه کې د نجاشي سره ورستنی واقعات درته بیان سي، او بیا به د قریشو تر ناکامه سفر وروسته د قریشو نور فیصله او اقدامات درته بیان سي. په دې خبرو سره چې د نجاشي او د هغه د درباریانو په عقیده کې اختلاف ښکاره او پیدا سو چې نجاشي عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول باله، او درباریانو عیسی علیه السلام په خپل رب باله. درباریان د قومو او قبیلو هغه مشران دي چې همیشه به د نجاشي په دربار کې حاضر و. نو د پاچا او درباریانو د عقیده د اختلاف په سبب په حبشه کې فتنه شروع شوه. درباریان په دې واقعیت ډېر خپه دي چې نجاشي ولی د دوی د عقیده څخه مخالفه خبرې کوي، مګر نجاشي عالم و، یوازې پاچا او امیر نو بلکې د نصاراو ډېر لوی عالم هم و. هغه په انجیل کې معلومات درلوده او هغه ته د عیسی علی السلام په باره کې صحیح معلومات و. نو خود د پاچا او درباریانو په مابین کې اختلاف زیاتېدی، او په دغه وختو کې به نجاشي د جعفر رضی الله تعالی عنه سره ملاقاتونه کول، او جعفر رضی الله تعالی عنه به اسلام او د هغه احکام وشول. څو نجاشي په پټه مسلمان سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان راوړي، او د قران مجید نوشته به د جعفر رضی الله تعالی عنه څخه د زده کولو لپاره اخیسته. په دغه وختو کې د پاچا او درباریانو اختلاف نور هم شدید شو. نجاشي ولید چې د درباریانو د اختلاف په سبب یې پاچاهي ضعیفه کیږي، نو یې یو ورقه چې قران مجید پر لیکل شوی وو تر خپل کالو لاندې پر ځګر کښېښود، او بیا یې ټول درباریان راټول کړه او ورته ویل تاسو ته څه پېښه ده؟ وینمو چې په فتنه او بې اتفاقی اخته کېږي. درباریان ویل ته د عیسی علی السلام په باره کې داسې خبرې کوي چې زموږ د عقیدې څخه فرق لري. نجاشي ویل تاسو د عیسی علی السلام په باره کې څه وایاست؟ درباریان ویل موږ وایو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، العیاذ بالله. نجاشي لاس پر ځګر کښېښاوه، ویل زه پر دغه یم،
مقصد یې هغه قرآن وو چې د تر کالو لاندې ایښی مګر په ظاهره هغه ته داسې ښکاره شوه چې زه ستاسې سره پر دغه خبره یم او قسم یې یاد کړي چې زه پر دغه یم. موضوع یو څه سړه شوه مګر بیا هم ځینې درباریان په شک او تردد کې دي او وضع پوره نه آرامیږي. څو د حبشیانو یو قومي مشر د څو نفرو درباریانو سره یو ځای سو او د لشکر د مشرانو څخه هم څو نفره د ځان ملګري کړه او د نجاشي پر ضد یې د جنگ اعلان وکړ. د نجاشي لشکر پر دوه حصے وویشل سو. یو ډله د مخالفینو او بل ډله د نجاشي ملګری و. د نجاشي او مخالفینو په مابین کې جنگ شروع شو. د جنگ میدان د ویلو او بردار ولې پر غاړه و چې نهر ورته وایي او مسلمانان د نهر پر دغه بل غاړه اوسېده. جنگ یې لیدی مګر د جنگ نتیجه او د یو طرف کامیابی نه ورته معلومېده. نو مسلمانانو وویل څوک به د جنگ خبر او نتیجه مشتراوړي چې څوک کامیاب کیږي او څوک ماته خوري. که نجاشي کامیاب شو موضوع په خیر ده ځکه هغه زموږ پر طرف دی او که مخالفین کامیاب شي نو زموږ ژوند په خطر کې دی. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ چې په دغه وخت کې قوي ځوان و هغه ویل دا خبر به زه درته راوړم مګر واله ډېر لو او بردار ده. څوک وایي دغه واله بحر نیل و. زبیر ابن العوام د ابو یو شی خالقي او بیا یې په هوا ډکې وې پړساوه. ابو ته ورواچاوه لاسونه یې پورې ونیول په اوبازې شروع وکړه څو د ولې هغه بل طرف ته ورسېدی او هلته د جنگ حالات ته ګوري. په نتیجه کې د نجاشي لشکر کامیاب شو او مخالفینو ماته وخوړه. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ د هغه جی په کومک بیرته په دغه لوی نهر کې راغلی او مسلمانانو ته د نجاشي د کامیابی زیری راوړي او نجاشي د مرګ تر وخته پر اسلام پاتې شو. کوم وخت چې بیا په ورسته کې نجاشي رضی الله تعالی عنہ وفات شو جبرئیل علیه السلام د هغه د وفات خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه د غائب د جنازې المنځ ادا کړ او صلات الغائب پر هغه چا کیږي چې پر هغه د جنازې المنځ نه وسوي مګر هغه څوک چې پر هغه د جنازې المنځ سوي وي پر هغه مړي د غائب د جنازې المنځ نه کیږي او پر نجاشي د جنازې المنځ نه وسوي ځکه هغه په نصاراو کې وو او خپل اسلام یې پټاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو د غائب د جنازې المنځ پر نجاشي ادا کړ. دا د نجاشي د اسلام قصه او هغه واقعي وي چې مهاجر مسلمانانو ته په حبشه کې پیښ شوی وي. اوس به بیرته مکه مکرمه ته راسو. کوم وخت چې عمرو ابن العاص او عبد الله ابن ربيعه د حبشه د ناکامه سفر څخه مکه مکرمه ته راغله او د قریشو هغه چم او حیله کوم چې دوی د مهاجر مسلمانانو د پاره جوړ کړي و به فائدې او به معنا وګرځیدل. قریش پوسو چې دوی تر خپل حدود د باندې څنګه نسی کولای او دلته په مکه مکرمه کې هم د دوی ژوند تریخ دی. دا حال نور نسی زغملای. نو یو ډېر خطرناک مشوره وکړه ویل موږ د دې شر څخه نسو خلاصېدلای تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم په تمامه معنا د دعوت څخه منع نکو او یادا چې وی وښنه. خدا کار د دوی په واسه نه دی پوره ځکه ابو طالب د قریشو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې ولاړ دی او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوره ساتنه کوي. نو یدا خوښه وبلل چې د ابو طالب سره په دې باره کې جدي خبري وکړي. نو د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار د پاره ابو طالب ته ورغله. ویل یا ابا طالب ته په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند یې. موږ د مخه ستاسو خو وغوښته چې وراردي د دعوت او دغه بې ځای خبرو څخه منع کړه خو تا نه کوي منع. نو د قریشو په مابین کې فتنه ما جوړوه. په والله موږ پر دې نور صبر نشو کولای چې موږ پلروته دي بد ویل کیږي پر الہو مو عیبونه ویل کیږي دین مو چټي او بیکاره بلل کیږي. یادې زموږ څخه منع کړه او یادا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست. نو موږ تر هغو آرام نکښینو چې یو دغه دوه ډلو څخه هلاک نشي یعنی یا موږ مړ نشو یا تاسو ونه وژنو. ابو طالب ته
دا وعده او تهدیدونه لوی او خطرناک معلوم سو او پوسو چې د نور قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وغوښتي او ورته ویل ای وراره ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راغله دغسې او دغسې راته وویل، نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل سي، یا دا چې ته چپ سي او یا بل لار وسنجو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لو فتنه جوړه سي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاته حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.